ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم. ګلونو زده کوونکو ستړي مه شئ. زه فضل کریم علمي د ښوونځي ستاسې په کور کې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپاړ کې یم. زموږ ننني ورځې درس د یوولسم ټولګي د کېمیا نهم فصل اړوند د فلزاتو موضوع ده. موږ په اوله کې په فلزاتو لږ بحث کوو. په حقیقت کې د عناصرو ډلبندي چې ده هغه په څلورو ډلو شوی: فلزونه، غیر فلزونه، شبه فلزونه او نجیبه ګازونه. خو په یوولسم صنف کیمیا کې موږ د دوی څخه درې ډلې لولو چې اوله ډلې فلزونه دي. فلزونه کوم څیزونه دي؟ فلزونه په کیمیاوي تعاملاتو کې الکترون ورکوونکي دي. په کیمیاوي تعامل کې فلز څه کوي؟ الکترون ورکوي. الکترون دونر وي د تل لپاره، یعنی هیڅ داسې فلز نشته چې هغه الکترون واخلي. د تل لپاره فلز الکترون ورکوي. همدارنګه د فلزاتو اکسایدونه قلوي خواص لري. له همدې کبله فلزاتو ته قلوي عناصر ویل کیږي، یعنی دو القلي خاصیتونه لري، ځکه اکساید القلي جوړوی شي. همدارنګه د برېښنا او تودوخې ښه هادي وي. د فلز څخه برق په ډېر ښه شکل تیریږي. د دې دپاره که تاسې راوالی دا یو بخارۍ ده، ګرمیږي. که تاسې دې بخارۍ ته یو لرګی وړاندې کوئ، یو لرګی وړاندې کوئ، د دې لپاره چې تودوخه ستاسې لاس ته ورسیږي ډېر زیات وخت نیسي، یعنې دا لرګی زر نه ګرمیږي. خو که چیرې تاسې د فلز یو ټوټه یو سیم راوالی، فلز وي، اوسپنه وي، مس وي، بل څه وي، نو ډېر په چټکۍ سره تودوخه ستاسې لاس ته در رسیږي. نو موږ وایو دا لرګی خو غیر فلز وګڼه، او دا اوسپنه یا مس یا بل څه چې دا فلز ته. د فلز د برېښنا د تودوخې تیرولو وړتیا له غیر فلزاتو او نورو عناصرو څخه څنګه ده؟ ډېره ده. فلزات د څټک خوړلو وړتیا لري، د سیم کېدلو وړتیا لري، د پاڼې کېدلو وړتیا لري. د څټک خوړلو معنا دا ده که چیرې ته یو ماده په څټک وهي او هغه پلنیږي، ماتیږي نه، موږ وایو چې دا ماده د څټک خوړلو وړتیا لري. دا خاصیت په فلزاتو کې شته. د مثال په ډول که تاسې د اوسپنې یوه ټوټه په څټک وهئ، دا پلنیږي، دې پر ځای چې ما چې پلنیږي. خو که چیرې یوه خښته راغلې، یو لرګی راغلی او هغه په څټک وهئ، ماتیږي. دې نه ښکاري چې په غیر فلزاتو کې د څټک خوړلو وړتیا نشته. د پاڼې کېدلو وړتیا، د فلزاتو څخه پاڼې جوړېدی شي. د دې ښه نمونه عین چادر ده. تاسې عین چادر کتی شي چې د هغې څخه پاڼې جوړې وي. د سرو زرو څخه داسې نري پاڼې جوړېدی شي چې مار ته ونیول شي سوری نه جوړوي. یعنې ښه د فلز لوحه به وي، د فلز ټوټه به وي، خو سوری نه تشکیلوي. دا د لمر شعاع ټول ته تېرېدی شي، تر دې حده پورې سره زر پاڼې کېږي. همدارنګه سیمان جوړېږي د فلزاتو څخه. د 1 کیلوګرام پلاتین څخه د استوا د کرښې په اندازه سیم جوړېدی شي. یعنې که چیرې موږ 1 کیلوګرام پلاتین ولرو، دومره سیم جوړوی شو د استوا د کرښې څخه یې څنګه کړو؟ تاوه کړو. فلزات ځلا لري. د فلزاتو بهرنۍ سطحې ځلا لرونکي وي، فلزي ځلا لري. لکه سره زر پړه کېدونکی دی، سپین زر پړه کېدونکی دی. هر فلز تر خپل اندازې پورې پړه کېږي، ځلا لري. په جدول کې د فلزاتو شمیر ډیر دی. په جدول کې د کوم عناصرو شمیر زیات دی؟ د فلزاتو شمیر زیات دی. د جدول 80% عناصر فلزاتو نیولی. همدارنګه فلزات د جدول په کومه برخه کې دي؟ دا د دورهي جدول هغه سکلیټ دی. دلته فلزات په کومه برخه کې واقع دي؟ ګورې فلزات د جدول په چپ اړخ کې او لاندې خوا کې واقع دي. یعنې د چپ اړخ څومره چې چپ اړخ ته موږ راځو، څومره چې لاندې ځو، هلته فلزي خواص قوي کېږي او عنصر فلز بلل کېږي. د فلزاتو د لاسته راوړنو علم ته میټالورجي ویل کېږي. میټل فلز ته وایي. میټالورجي د فلز د لاسته راوړلي علم دی. میټالورجي دا اړتیا ده، د ننني وخت اړتیا ده. ټول فلزات چې په طبیعت کې موندل کېږي د دو مرکبات موندل کېږي، یعنې دوی د مرکباتو په ترکیب کې پیدا کېږي. د دې لپاره چې موږ د دغو مرکباتو څخه د دغو ډبرو څخه فلز جلا کړو، اړتیا ده څو مرحلې طی کړو.
نو میټالورژي علم ته راځو. میټالورژي علم 3 پړاوه لري. اول پړاو چې دا د معدني ډبرې برابرول دي، یعنې له کان څخه به موږ ډبره برابروو. دویمه برخه چې دا هغه د ډبرې څخه د فلز لاسته راوړل دي، او دریمه برخه یې د فلز تصفیه ده. ډبره به د کان څخه څنګه لاسته راوړو؟ کان را اخلي د پرسونل په واسطه، د انساني ځواک په واسطه، بشري ځواک په واسطه راکنل کیږي. د هغې ډبرې میده کیږي او د ترانسپورت په واسطه څه ته راوړل کیږي؟ فابریکې ته. په فابریکه کې دغه ډبره په څو طریقو ایدي څخه فلز جلا کیدی شي. یوه طریقه یې د لامبولو طریقه ده. د لامبولو په طریقه کې یو لوی بیلار داسې اماده کوي، یو لوی لوښی، په دې کې د دې فلزي ډبرې میدګي اچوي. د فلزي ډبرې د میدګي سره بیا اوبه اچوي او په دې اوبو کې ډیټرجنټ یا منځونکي اچوي، یا غوړي پکې اچوي، تیل پکې اچوي. چې کله تیل پکې واچول شي، تیل خو یې د اوبو بهرنۍ برخه کې درېږي، او فلز چې ده هغه لاندنۍ برخه کې خو میدګي ده لاسته، دې ته ګراویټیشن ورکوي، یعنې خوروي. چې کله یې وخورو، د خورولو په واسطه د تیل چې ده دا د اوبو تل ته کوزېږي. هلته دا فلز په دې تیلو کې ګډېږي. اوس د تیلو کثافت کم ده که نه، کله چې بیرته پرېښودل شي د تیلو په واسطه دا فلز پورته خېژول کېږي. بیا لکه د شیدو د پاسه چې پیروي وي، دغسې یو طبقه جوړوي، موږ کولی شو دا جلا کړو. همدارنګه دویمه طریقه یې هغه د مقناطیس په واسطه جلا کول دي. د هغه فلزات د مقناطیس په واسطه بیلیږي کوم چې پارامګنیټیک دي، لکه کوبالټ شو، اوسپنه شو، دا د مقناطیس په واسطه جذبېدی شي. نو موږ کولی شو چې هغه ډبره چې په هغې کې اوسپنه وي، کوبالټ وي، هغه میده کړو او د میدګي راوالو، د مقناطیس په واسطه یې دغه فلزات یې څنګه کړو؟ جلا کړو. درېیمه لاره یې هغه ملغمه ده. ملغمه څه ته ویل کېږي؟ ملغمه د سیمابو سره د فلز مخلوط ته ویل کېږي، متجانس مخلوط ته. د ملغمې په واسطه سره زر، سپین زر او داسې نور فلزات جلا کېدی شي کوم چې په سیمابو کې د حلېدو وړتیا لري. اول را اخلي د فلز میدګي په یو لوښي کې اچوي، د پاسه په سیماب اچوي. هغه فلزات کوم چې په سیمابو کې حلیږي هغه حلیږي، او پاتې خاوره او شګه او نور ناخالصي چې وي هغه په سیمابو کې نه حلیږي. لومړی دا د سیمابو فرضاً دلته میدګي اچول شوي د فلز د ډبرې د پاسه په سیماب اچوي، ګریویټیشن ورکوي. چې کله وی خورو نو سره زر او سپین زر هغه په دې سیمابو کې حلیږي او پاتې مواد بیرته لاندې کینی. بیا دا سیماب را اخلي بل لوښي کې اچوي، هغې کې خو سره زر او سپین زر حل وي که نه، بیا د تقدیر د عملي په واسطه دا سره زر او سپین زر د سیمابو څخه څنګه کوي؟ جلا کوي. د میټالورژي اوله مرحله چې هغه د فلز د ډبرې برابرولو هغه وشو. دویمه مرحله یې د فلز لاسته راوړل دي، چې موږ څنګه کولی شو فلز لاسته راوړو. خو البته په دې مرحله کې چې فلز لاسته راځي دا به ناخالص فلز وي. فرضاً دا یوه ډبره ده، کالسیم کاربونیټ، دا اوس د کالسیم ډبره ده، کالسیت ورته ویل کېږي، د چونې ډبره هم ورته ویل کېږي. کله چې دې ته تودوخه ورکړل شي، دنه کالسیم اکساید لاسته راسي او ایدې تر څنګ کاربن ډای اکساید لاسته راځي. موږ چې بیا فلز لاسته راوړو، د کالسیم فلز ده که نه، د اکسایدونه بیا لاسته راوړو. همدارنګه ګالینیت یا د سربو سلفاید که راواخیستل شي، دا اکسیدیشن کېږي، اکسیجن سره یو ځای کېږي، د سربو په اکسایدو او د سلفر په اکسایدو باندې بدلیږي. یعنې کله چې موږ غواړو فلز لاسته راوړو، اول به دا ډبره د فلز په اکسایدو بدلوو. کله چې ډبره د فلز په اکسایدو بدل شو، نو موږ کولی شو چې د فلز اکساید بیا ارجاع کړو. ما مخکې درته عرض وکړو چې د ارجاع کولو لپاره دوه لارې دي، یو د بل عنصر په واسطه ارجاع ده او یو هم الکترولیس دی. دلته د وینادیم اکساید د وینادیم پنتا اکساید موږ غواړو دې نه وینادیم لاسته راوړو، دا به د کلسیم په واسطه ارجاع کوو. کلسیم کولی شي چې دلته د وینادیم ځای ونیسي، چې کله د وینادیم ځای ونیوو کلسیم اکساید به جوړ کړي او وینادیم به لاسته راشي. تاسې کولی شئ معادله بیا خپله توزین کوئ. تیتانیم کلورایډو څخه تیتانیم لاسته راوړو، نو دا به د مګنیزیم په واسطه ارجاع کوو. تیتانیم ځای نیسي
ماګنیزیم کلوراید جوړوي او تیتانیم لاسته راځي. کولی شو چې موږ د ولفرام د اکسایدو څخه ولفرام د هایدروجن په واسطه لاسته راوړو. هایدروجن دلته د ولفرام ځای نیسي چې کله د اکسیجن سره یو ځای شو اوبه به جوړ کړي او تنګستان یا ولفرام به لاسته راشي. همدارنګه د اوسپنې د اکسایدو څخه موږ کولی شو اوسپنه د کاربن په واسطه جلا کړو. کاربن دلته د اوسپنې ځای نیسي، کاربن ډای اکساید جوړوي او اوسپنه ازادیږي. د فلز د اکسایدو څخه د فلز د لاسته راوړلو دویمه لاره الکترولیز ده. که چیرې زه د فلز یو اکساید ولرم، دا د فلز یو اکساید ده، میټل ام ای د میټل او اکسیجن د اکسایدو په معنا ده. که چیرې دا الکترولیز شي، چې الکترولیز کېږي، دلته د فلز اکسیدیشن درجه مثبته ده که نه؟ موږ ویل چې دا الکترون ورکوي نو مثبت چارج لري او د اکسیجن خو بېل هغې منفي دوه ده. نو دا چې صفر حالت ته راځي معنا دا ده چې دا چې کېږي ریډکشن کېږي او ریډکشن تاسې پوهېږي چېرته صورت نیسي؟ کاتود کې، یعنې فلز به په کاتود کې لاسته راځي. همدارنګه اکسیجن هم صفري حالت ته راځي، چارج صفر کېږي، منفي دوه نه چې صفر ته لاړ چارج پورته شو که نه، اکسیدیشن شو او اکسیدیشن چېرته سر ته رسېږي؟ په انود کې. که چېرې زه د فلز کلوراید ولرم، دا د فلز یو کلوراید ده او دا الکترولیز کم، بیا هم ایدې څخه فلز لاسته راتلی شي. فلز بیا هم دلته ریډکشن شوی، ارجا شوی او کاتود کې دا تعامل سرته رسېدلی. همدارنګه کلورین خالص لاسته راځي، دا اکسیدیشن شوی او اکسیدیشن چېرته سرته رسېږي؟ په انود کې سرته رسېږي. د فلز تصفیه، موږ کولی شو د فلز د تصفیې دپاره درې لارې وکاروو. اوله لاره د فلز چې ده هغه تقطیر ده. د یادونې وړ ده چې تقطیر عملیه د اول ځل دپاره د مون په نوم عالم کارولی، هغه راواخیسته ناخالص نیکل. ناخالص نیکل، دغه نیکل چې دی ناخالص ده، یعنې نور څیزونه ورسره ګډ دي. دی د کاربن مونوکساید سره یو ځای کړو، د 4 مالیکوله کاربن مونوکساید سره. دلته یې نیکل تیترا کاربونیل یو مغلق مرکب لاسته راوړ. دغه مرکب ته یې بیا تودوخه ورکړه، 200 سانتیګراد تودوخه یې ورکړه. د نیکل او کاربن مونوکساید د تعامل څخه یې نیکل تیترا کاربونیل لاسته راوړو. دغه نیکل تیترا کاربونیل ته یې بیا تودوخه ورکړه، 200 سانتیګراد تودوخې څخه یې دا بیرته نیکل او کاربن مونوکساید باندې تجزیه کړه. یعنې دغه نیکل چې دلته لاسته راغلی دا اوس څه ده؟ خالص ده. دویمه لاره یې برېښنایي تجزیه ده. په دغه طریقه کې موږ کولی شو مس لاسته راوړو. مس د کوم موادو څخه لاسته راوړو؟ د هغو موادو څخه لاسته راوړو کوم چې په هغې کې جس ګډ وي، سره زر ګډ وي، سپین زر ګډ وي. دلته مس ارجا کېږي او موږ پوهېږو چې ارجا چېرته صورت نیسي؟ په کاتود کې صورت نیسي. نو د الکترولیز عملیه یا د برېښنایي تجزیې په واسطه موږ کولی شو چې لاسته راوړو؟ فلز د هغې د اکسایدو څخه لاسته راوړو. د فلز د تصفیې درېیمه لار چې ده هغه ساحوي تصفیه ده. په ساحوي تصفیه کې کوم کار کېږي؟ دلته راخیستل کېږي کوم فلز چې ناخالص ده، ناخالص ده، ایدې څخه یو راډ یو میله جوړیږي، دا ناخالص ده، دې سره نوره ناخالصي ګډه ده او دغه میله په یو کوایل کې دننه کېږي، په یو سپرینګ کې. ایدې سپرینګ دواړه سرونه چې کله د برېښنا مزي راوړل شي دا ګرمیږي، دغه میله یا راډ په دې کې داخلوي. چې کله میله یې دې کې داخله کړه دلته خو دا ګرمیږي ډېر زیات، ایدې د ګرمېدو د وجې دا ویلې کېږي دا راډ، او څه ناخالصي چې په دې کې شته هغه ترې سسیږي. موږ کولی شو دا عملیه څو ځلې تکرار کړو او دې د تکرار څخه موږ ته 9.99 خالص فلز لاسته راتلي. د یادولو وړ ده چې په برېښنایي تجزیه کې 95% خالص فلز لاسته راځي او په دې کې 9.9% خالص فلز لاسته راځي. نو موږ ویلی شو چې د فلز د تصفیې تر ټولو ښه لاره چې د هغه ساحوي تصفیه ده. موږ د فلزاتو ځینې ډلې لولو. په دې کې تر ټولو اساسي فلزات چې دي هغه د لومړي اصلي ګروپ فلزات دي. د لومړي اصلي ګروپ فلزات ته القلي فلزات ویل کېږي. القلي فلزات ولې ورته وایي؟ ځکه ورته ویل کېږي چې کله د اکسایدونه د اوبو سره یو ځای شي القلیګان یعنې هایدروکسایدونه جوړوي. دې فلزاتو عمده خصوصیات څه دي؟ یو خاصیت یې دا دی د دې ګروپ د فلزاتو عمده خصوصیات څه دي؟ یو دا ده چې کله موږ د پورته خوا څخه ښکته خوا ته راځو دلته آیونایزیشن انرژي کمیږي.
آیونایزیشن انرژي څنګه کیږي؟ کمیږي. په دې فلزاتو کې ګوري لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم او فرانسیم شامل دي. پورته خوا نه ښکته خواته آیونایزیشن انرژي کمیږي. د ویلې کېدو او جوش ټکي او کثافتونه زیاتیږي. کلکوالی هم کمیږي. دې ګروپ تر ټولو کلک فلز چې دا هغه لیتیم ده. لیتیم په دو کې کلک ده، خو له نورو فلزاتو څخه څو ځلې پوست ده. یعنې د دې فلزاتو عمده خاصیت دا ده چې دا ډېر پوست دي، ډېر نرم دي. په ډېرې اسانۍ سره دوی اکسیدیشن کیدای شي. همدارنګه دو څخه الیاژونه جوړیږي. د سودیم او پوتاشیم الیاژونه مایع حالت لري. له همدې کبله دوی متراکمې یعنې کلکې شبکې نشي جوړولی. خو د اتومي بټیو په دیوالونو کې د سړونکې مادې په توګه څنګه کیدای شي؟ کارول کیدای شي. تر 1450 میلادي کاله پورې لیتیم څخه ګټه نه اخیستل کېده. خو په اوس وختونو کې د هایدروجني بم په جوړولو کې څنګه کیږي؟ کار اخیستل کیږي. د لومړي اصلي ګروپ د فلزاتو کیمیاوي خواص. د دې ګروپ هر عنصر که چیرې د اوبو سره یوځای شي هایدروکساید جوړوي. که چیرې سودیم دا د اوبو سره موږ یوځای کړو، دی کولی شي د اوبو څخه هایدروجن بېځایه کړي، نو سودیم هایدروکساید به جوړ کړي او هایدروجن به څنګه کړي؟ بېځایه کړي. همدارنګه پوتاشیم دا کار کولی شي، ټول فلزات دا کار کولی شي. له نایتروجن سره نور فلزونه په عادي شرایطو کې تعامل نه کوي، به ګرمیږي تعامل کوي. خو لیتیم ورسره په عادي شرایطو کې تعامل کوي. لیتیم له نایتروجن سره په عادي شرایطو کې تعامل کوي او لیتیم نایتراید جوړوي. دا د لیتیم نایتراید جوړښت دی. خو که سودیم تعامل کوي، اوس که چیرې سودیم د نایتروجن سره تعامل کوي، دا په عادي شرایطو کې امکان نه لري، دا به ګرمیږي. چې کله ګرم شو دا هم کولی شي چې سودیم نایتراید آماده کړي. له اکسیجن سره لیتیم اکساید جوړوي، پوتاشیم سوپر اکساید جوړوي، خو سودیم پر اکساید جوړوي. یعنې که چیرې لیتیم د اکسیجن سره یوځای کیږي، دې تعامل په پایله کې لیتیم اکساید جوړیږي. اوس که سودیم د اکسیجن سره یوځای کی، دې تعامل په پایله کې که سودیم د اکسیجن سره یوځای شي، دې تعامل په پایله کې سودیم پر اکساید جوړیږي. خو که پوتاشیم یوځای کیږي بیا سوپر اکساید جوړیږي. اوس موږ سودیم اکساید د کومه کوی شو؟ د سودیم اکساید د لاسته راوړلو لپاره کاربونیټونه تجزیه کیږي. اوس که چیرې زه سودیم کاربونیټ ولرم او دا تجزیه کړم، نو دې نه سودیم اکساید او کاربن ډای اکساید لاسته راسي. یعنې موږ نشو کولی چې د سودیم اکساید د سودیم او اکسیجن له مستقیم تعامل څخه څنګه کړو؟ ترلاسه کړو. په دغه ګروپ عناصرو کې لیتیم شعاع تر ټولو کوچنۍ ده. نو د لیتیم اړیکې نسبتا اشتراکي دي، کویلانسي دي، آیوني اړیکې نه دي. له همدې کبله دغه خبره چې زه کومه دا د مکتب په کتاب کې نشته. د لیتیم اړیکې چې دي دا کویلانسي دي، اشتراکي اړیکې جوړولی شي. له همدې کبله لیتیم په مالیکولي ډول موندل کیږي. خو البته دغه خبره په کتاب کې نشته، مکتب کتاب کې. په لوړو مسایلو کې بیا تاسې دې سره بلدیږئ. لیتیم د دې د اشتراکي اړیکې د جوړولو له کبله په مالیکولي بڼه هم څنګه کیدای شي؟ موندل کیدای شي. د دې ګروپ د نماینده په توګه سودیم مطالعه شوی. سودیم د هیمفریډیوي په واسطه لاسته راوړل شوی. هیمفریډیوي سودیم هایدروکساید راواخیسته، سودیم هایدروکساید یې تجزیه کړه، سودیم هایدروکساید ته یې تودوخه ورکړه، دې څخه یې سودیم اکساید او اوبه لاسته راوړه. بیا دغه سودیم اکساید الکترولیس کړه چې دې تعامل په پایله کې سودیم لاسته راوړه. نو سودیم کاشف چې د هغه څوک ده؟ هغه هیمفریډیوي ده، سویډني عالم دی. اوس وختونو کې چون د سودیم هایدروکساید لاسته راوړل د اقتصاد له نظره ډېر ارزښتمند نه راځي. د دې لپاره چې سودیم موږ لاسته راوړو، اوس د سودیم کلوراید له تجزیې څخه کار اخلي. سودیم کلوراید ویلې کوي، برېښنایي تجزیه ورکوي. په 800 سانتیګراد کې سودیم کلوراید ویلې کیږي. دی په سودیم مثبت یو او کلوراید منفي یو ایون بدلیږي. دا بیا الکترولیس کوي. خو چون دلته ډېرې تودوخې ته اړتیا ده، دې دپاره چې دې د ویلې کېدو ټکی ټیټ شي، دې سره کلسیم کلوراید ګډوي. کلسیم کلوراید ورسره 2 په نسبت د 3 ګډوي، یعنې زیات کلسیم کلوراید ورسره ګډېږي. بیا د دې د ویلې کېدو ټکی د 800 سانتیګراد څخه 600 سانتیګرادو ته راټیټېږي. د دې ګروپ
د سودیم مهم مرکب سودیم کلورایډ دی. موږ کولی شو سودیم کلورایډ له دوو لارو څخه لاسته راوړو. یو د سودیم کلورایډ لاسته راوړل دي د غرونو څخه د کانونو څخه چې په کانونو کې موندل کیږي، او بل لاسته راوړنې هغه د بحر د اوبو څخه دي. د بحرونو په اوبو کې 3% سودیم کلورایډ موجود ده. موږ کولی شو چې مالګه د هغې څخه هم څنګه کو لاسته راوړو. د مالګې د استعمال ځایونه ډېر زیات دي. د کاغذ جوړولو په صنعت کې ډېر کارول کیږي، همدارنګه په خوړو کې ډېر زیات کارول کیږي، د سړکونو د واورو د ویلې کولو دپاره ډېر زیات کارول کیږي. دا د خوړو د مالګې د سودیم کلورایډ د استعمال تر ټولو عمده ځایونه دي. ګلونو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا پورې چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم. په کورونو کې پاتې شئ تر څو ځان او ټولنه کورنۍ مو خوندي پاتې شي. تر بیا پورې ښې چارې.